دی چې لوی خدای جل وعلا شانه په قرآن عظیم شان کې فرمایي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى او خپل اهل ته په لمانځه کولو امر وکړي او د هغوی په باره کې صابر اوسئ موږ له ستاسو څخه د هغوی د روزي غوښتونکي نه یو بلکې موږ تاسو او هغوی ته روزي ورکوو او د نیکو کارونو نتیجه د الله سره ده همدارنګه لوی خدای جل وعلا شانه بل ځای کې فرمایي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ای هاو کسانو چې ایمان مو راوړی دی خپل ځانونه او خپل اولادونه د دوزخ له اور څخه وساتئ له هغه اور څخه چې د هغه خس او خاشاک ډبرې او انسانان دي هر انسان د هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا کله چې میړه له خپلې ښځې او پلار له خپلو زامنو سره نیک رویه او مینه کوي نو همدوی باید کوشش وکړي چې خپل اهل او عیال د دوزخ له اور څخه وساتي او هغوی ته د لمانځه په کولو چې د اسلام د مبارک دین له مهمو ارکانو څخه ګڼل کیږي توصیه وکړي الله هم فناستا فملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله هوکې ګرانو مسلمانانو ورونو د تاریک الصلات د جنازې د لمونځ په اړه د علماو نظریه هغه کسان چې تاریک الصلات فاسق بولي وایي په هغه د جنازې لمونځ وشي او د مسلمانانو په هدیره کې د ښخ شي په داسې حال کې چې د اسلام په حالات کې مړ شوی وي چې په دې صورت کې د حکم خدای تعالی جل وعلا شانه ته معقول او تفویض کیږي امام احمد او نور هغه کسان چې تاریک الصلات کافر بولي وایي نه د جنازې لمونځ کیږي او نه د مسلمانانو په هدیره کې ښخیږي په دې ځای کې یو داسې نقطې ته اشاره کوو چې د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه له نظریې سره مطابقت لري او هغه دا چې تاریک الصلات تر هغه وخته کافر نه ګڼل کیږي تر څو چې یو قاضي یا نایب هغه ته د لمانځه کولو دعوت نه ورکړي او نوموړی شخص ورڅخه ډډه کړې نه وي نو ځکه مخکې له دې څخه په هغه باندې د کافر حکم نه کوو او د هغه حکم خدای جل وعلا شانه ته معقول کړي هر انسان د هر دم په وتو وایا وایا الله الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمانځه حالات هو ګرانو مسلمانانو ورونو په ډېر روایتو کې دا خبر راغلی ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د شپې دومره اوږد لمونځ کوه چې د ډېرې ولاړۍ څخه به یې پر پښو مبارکو پړسوب پیدا کېده خلکو به ورته ویل چې یا رسول الله ولې دومره مشقت او تکلیف پر ځان راولي او حال دا دی چې ته خو معصوم یې د مخکې او راتلونکي د ټولو ګناهونو مغفرت درته شوی دی نبي علیه السلام به ورته فرمایل غواړم چې زه د الله جل وعلا شانه شکرګزاره بنده وګرځم بخاري شریف الله هم فناستا فملاستا پتلو وایا وایا الله الله ګرانه آیا پوهیږئ چې کله به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کوم لوی فکر پیدا شو نو دی به ژر په لمانځه سره مشغول سو په یو بل حدیث کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به بلال رضی الله تعالی عنه ته فرمایل یا بلال اقم الصلاه ارحنا بها ای بلاله پورته شه د اذان په ویلو سره زموږ زړونو ته راحت یعنی سکون راوبخه هر انسان د هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله هو کې ګرانه وروره د دې لپاره چې الله تعالی سره په خبرو کولو سره زړه ته سکون او تسلی ور حاصل کړي هر انسان د هر دم په وتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله نبی علیہ السلام په یو بل مبارک حدیث کې فرمایي زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې ایښودل سوی دی هو څوک چې د لمانځه عادت ولري هغه په دې پوهیږي چې په لمانځه کولو سره کوم راحت حاصلیږي الله هم فناستا فملاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله
اے ورورا او اے خوري آیا پوهیږئ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم تر څه وخت له یو قسم خلکو سره جګړه کوي؟ پام وکړه دغه مبارک حدیث ته. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. لابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما ته حکم شوی چې تر هغه خلکو سره جنگ او جګړه وکړم تر څو چې هغوی په دې گواهی ورنکړي چې بغیر له الله بل معبود بل خدای نشته او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی په حق رسول دی او المنځ قائم نکړي او زکات ورنکړي. خو کله چې هغوی دا حکمونه ومنل او په دغه اعمالو لاس پورې کړ نو د هغوی وینه د هغوی مال خوندي یعنی محفوظ او مامون شول بغیر د حق د اسلام نه. د زړونو د خبرو حساب به د الله په سیمه وي. متفق علیه. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. کله مو چې اولادونه وکلنې ته ورسېدل هغوی ته په لمانځه کولو سره امر وکړي او کله چې لس کلنې ته ورسېږي او بیا لمونځ ونه کړي هغوی ووهئ او په همدې سن کې د دوی بسترې هم ورجلا یعنی جدا یې کړئ. بخاري او ابو داود شریف. هر ساده هر دم پوتو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. هو کې ګرانو مسلمانانو ورونو او خویندو نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ چې کله ماشومان وکلنۍ ته ورسیږي مور او پلار ته لازمه ده چې هغوی ته د لمانځه امر وکړي او کله چې لس کلنۍ ته ورسیږي نو که بیا یې لمونځ نه کوو باید تادیبانه ووهل شي. لاستا پتلو وایا وایا الله الله وایا وایا الله الله. له ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې وی فرمایل له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه مې واوریدل چې وی فرمایل: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم وكذلك مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. لمونځ مې د ځان او بنده ترمنځ سنین په نیمه ویشلی دی. د بنده لپاره مې هغه څه دي چې ویې وغوښتل. کله چې بنده وایي الحمدلله رب العالمین الله جل وعلا شانه وایي بنده مې وستایلم او چې کله وایي الرحمن الرحیم الله جل وعلا شانه وایي بنده مې زما ښېګڼې وویلې او چې کله وایي مالک یوم الدین الله جل وعلا شانه وایي بنده مې زما لوی او لوړوالی وویلو او یو ځل وویل شي وایي بنده مې هر څه ماته وسپارل او چې کله وایي ایاک نعبد و ایاک نستعین الله جل وعلا شانه وایي دا خبره زما او د بنده ترمنځ سره ګډه ده یعنی ایاک نعبد زما او ایاک نستعین مې د بنده لپاره او د بنده لپاره مې هغه څه دي چې ویې غوښتل یعنی د له مانه مرسته وغوښتله نو خامخا به یې مرسته کوم او چې کله وایي اهدنا الصراط المستقیم
صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله جل وعلا شنو هوي دا مې د بنده لپاره دی او د بنده لپاره مې هغه څه دي چې د وختل یعنی د بیلارو او ورکو لارو نه به یې ژغورم او د نیکانو په لاره به یې روانوم.